السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه هم ستاسو ورور ولی الله یو ځل بیا د ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل له اړخه ستاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو په نننۍ ویډیو کې ته داسې یو خطرناک او داسې مزیدار اپلیکیشن درښایم چې یقینا د دې نه مخکې به تاسو اړ استعمال کړی وي. که تاسو کتلی وي په فلمونو کې چې کوم سین هغه جوړی مطلب یا چې پکې هور ولګئ یا دغه شان د کوم ډارک فلمز چې تاسو کومې ډرامې چې تاسو ګورئ کوم د یاري ټیک ته په هغې کې چې هغو کوم افیکټس ولګئ کوم هر څه چې ولګئ کوم فلټر یې چې ولګئ دا ټولې ویډیوګانې تاسو خپل له موبایل په ذریعه هم دغه رنګې جوړې کړئ. د دې نه علاوه تاسو په خپل په فیسبوک باندې اپلوډ کړئ، په فیسبوک پې مخکې لاړ شئ یا په ټیک ټاک باندې اپلوډ کړئ. په ټیک ټاک پې هم ډېر زیات لایکونه او دا راځي کله چې دغه شانتې ویډیو څوک هم اپلوډ کړي. نو ملګرو ویډیو تر اخره پورې وګورئ، ویډیو سکپ کوئ مه. خو دې نه مخکې تاسو ته یو درخواست کوم که تر اوسه پورې تاسو زموږ ټیکنیکل پښتو یوټیوب چینل نه سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب کړئ او خواږه د غنټۍ نشان هم کلیک کړئ چې زموږ نوې ویډیو تاسو ته په وخت باندې دررسي. نو ملګرو دې لپاره به تاسو ته د اپلیکیشن ضرورت وي. نو دغه اپلیکیشن لینک چې دی موږ تاسو ته په ډسکرپشن کې درکړی دی. ټیک ده، کله چې دغه اپلیکیشن تاسو خپل موبایل ته کولاو کړئ انسټال کړئ او دا اپلیکیشن تاسو کولاو کړئ تاسو ته به یو داسې شان انټرفیس راشي. ټیک ده، تاسو به څه وکړئ سمپلی دغه ایډ درته راشي، دا ایډ به تاسو وګورئ. و دلته کې تاسو له یو آپشن راځي. ټیک ده، یو د ایډیټ آپشن دی، یو د سلایډ شو آپشن دی، یو د کیمرې آپشن دی. مثال په طور په دغه ټایم باندې تاسو د موبایل په کیمرې باندې ویډیو جوړوئ نو هغه پې هم جوړولی شئ، هغه ایډیټ کولی شئ. یا تاسو خپل له موبایل له ګیلري کې یو ویډیو جوړه کړې وي تاسو وایئ چې نه زه دغه ایډیټ کوم نو سمپلی لاړ شئ دغه ویډیو چې دا کومه یو چې تاسو جوړه کړې وي دغه ویډیو به راوالئ. مثال په طور اوس ما سره دلته کې یو ویډیو ده. ټیک ده، دا ویډیو ما څه کړه دا ویډیو ما له دې ځای نه راواخیسته. اوس لاندې تاسو له پوره آپشن راکړي دي، دلته تاسو وګورئ آرټ دی، کلیکس دی، دا وګورئ. اولنی چې په آرټ باندې تاسو کوم کلیک وکړئ، اوس مثال په طور تاسو خپل عکسونو ویډیو وي نو هغې کې تاسو کوم کارټون چې دي یا هر څه چې دي دغه بلیک بورډ هر څه چې دي دغه شانتې لګولی شئ. دا وګورئ تاسو کومه چې د یارې ډرامو کې چې کوم شاته بیک ګراونډ هر څه څنګه رنګ لګېدلي وي هغه تاسو ته په دې کې ملاویږي. دا وګورئ تاسو ما ولګوئ. ټیک ده، دغه شانتې ورپسې تاسو راشئ دغه لایټ هر څه چې دي دا وګورئ د دې ځای نه نو هغه هر یو تاسو ته دې ځای نه لګولی شئ کوم میجیک شانتې چې دی. اوس پسې راشئ تاسو کوم ګلیچ کوم آپشن چې تاسو له راکړی دی مثال په طور هغه شیک کوم آپشن چې دا وګورئ هغه بلډینګ یا څه چې پکې ړقېږي لکه تاسو وایئ دا کیمره ړقوي خو دا کیمره نه ړقوي. ټیک ده، دغه افیکټ چې دي دغه افیکټ په دې ویډیو باندې اپلای کوئ او دغه شانتې راځي. اوس ورپسې تاسو وګورئ دلته کې تاسو له آپشن راکړی دی د میجیک آپشن. ټیک ده، دې کې اوس تاسو دلته کتلی شئ کوم فایر چې دی مطلب مثال په طور تاسو ته چې په هغه فلم کې ښکاري هغه هور شان چې پکې ولګي نو هغه پې تاسو د دې ځای نه لګوئ. ټیک ده، دا تاسو کتلی شئ دغه کوم فایر چې دی فایر دا کوم افیکټس چې دي دا پکې تاسو ته دې ځای نه ټوټل لګولی شئ. مثال په طور چاته داسې پته نه لګي چې دا افیکټ دی خلک وایي دا دې کې چېرته رښتیا اور لګېدلی دغه شانتې دا وګورئ کوم 3D باکس شانتې افیکټ چې دي مکمل لکه تاسو له به یو داسې دغه راکوي. دا وګورئ د بم مثال په طور هغه که خیال هم کړی وي په هغه فلم کې چې ناڅاپه هغه بم وډزېږي. ټیک ده، دغه شانتې دا افیکټ دی. دا وګورئ تاسو به وایئ چې دا چېرته په رښتیا بلاست وشو خو نه دا رښتیا بلاست نه کېږي دا ناڅاپه هغوی د دغه افیکټس په ذریعه وکړي. دا وګورئ کله چې پکې بم وډزېږي هغه اور شانتې چې والي یا چې هغې نه بعد کم دوړه کم لوګی شانتې شي مکمل هغه شانتې افیکټس پکې تاسو ته دلته میلاویږي. دا وګورئ دنیا شی افیکټس دی، یو افیکټ چې دی هغه د بل نه ښایسته افیکټ دی چې کوم یو هم خوښ وي خپلې د خوښې افیکټس پکې ولګوئ. دغه شانتې ټیکسټ پکې هم کولی شئ که تاسو د ټیک ټاک دپاره یا د وټساپ سټیټس دپاره ویډیو جوړوئ او څه پې لیکل غواړئ نو هغه آپشن یې درله هم پکې درکړی دی. دغه شانتې فلټر یې تاسو راشئ فلټر یې وګورئ کم فلټر چې دي د فلم دپاره کم فلټر چې دي یا لینډسکیپ هر مکمل داسې فلټر یې درته پکې میلاویږي چې تاسو به وایئ چې څوک یې هم ګوري هغه به وایي چې دا خو ځانه چېرته د مووي یو کس دی د فلمونو کس دی هغه جوړه کړې ده. په دې طریقه تاسو کولی شئ چې خپلې ویډیوګانې ډېرې ښایسته جوړې کړئ. نو ملګرو ډېر د کار اپلیکیشن دی زما په خپله ډېر زیات خوښ شو. امید لرم چې ستاسو به هم خوښ شوی وي. که خوښ شوی وي لایک یې کړئ، چینل سبسکرایبول مه هېروئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. تر بلې ویډیو د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ. د خدای په امان.